ملګرو د ټولو نه مخکې راځو د ډولپینایان کم پیغام چې راغلی دی په سوشل میډیا د ګل چاهت په هکله چې هغې کومه څه وینا کړې ده نو پیله داسې هغه وګورئ د هغې نه پس بیا خبرې کوو. سوچ کې چې دی خو خیر مور پلار نشته وروڼه نشته ماماګانې نشته ترګانې نشته نو زه دا وایم که نه چې ټول پرېږده ځي خو به یو ځل قبر ته که نه زه یم زه یو ګناه کوم هغه زما او د الله ترمنځ ده چا نه مې حق نه دی والی چا سره مې ظلم نه دی کړی خو چې کوم انسان حقوق العباد خلاف ځي هغه به خدای نه پیله انسان له جواب ورکوي بیا به الله له ځي. نو دغه ویډیو هغه تاسو وکته که ستاسو خیال وي په خیبر پښتونخوا کې په خواجه سراو چې کوم ظلمونه روان دي ورځ په ورځ د هغې کوم قتلونه چې روان دي نو هغه هم ستاسو وړاندې ده یعنې هغه که پېښور دی که مردان دی دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا کمې نورې سیمې چې دي په هغې کې ورځ په ورځ په خواجه سراو باندې فایرنګ کېږي او د هغې کم تشدد پې کېږي دې نه علاوه نور داسې قسمه ظلمونه پې کېږي چې هغه د چا په سوچ کې هم نه وي. د هغې نه پس کم د خواجه سرا کم کمیټیانې چې دي هغه هم په دې کینی په دې باندې باس کوي د حکومت نه هم مطالبې کوي که ستاسو خیال وي څه ورځې مخکې حکومت یو بیل راوړی وي اسمبلۍ ته د کم د پاس کېدو نه پس بیا په هغې باندې هم خلکو نیوکې شروع کړې او دا ویل چې آیا کم بیل چې پاس کېږي نو دا هغه په کار نه دی د اسلام خلاف دی داسې ویلې کېده. د هغې نه پس بیا کم شریعت کوټ چې دی هغه بیل هغه مسترد کو هغه بیل هغه پاس نه کړی شو. نو که ستاسو خیال وي په سوشل میډیا دې نه علاوه کم نور خواجه سراو کم انټرویوانې چې کېږي هغه په هغې کې دا الزام لګوي چې کم بیل چې و هغې کې داسې د اسلام خلاف څه نه وو او هغه بیل هغه مسترد کړی شوی. دې نه علاوه کم فایرنګونه چې په سوشل په خواجه سراو کېږي کم ظلمونه چې پې کېږي نو خواجه سراو کوم وینا چې ده چې مونږ کله هم عدالت مخې ته تاڼۍ مخې ته لاړ شو نو مونږ ته هغه قسمه انصاف نه میلاویږي کم چې یو بل د پاکستان کم شهري ته میلاویږي نو دا ګیله هغه هم ډېره زیاته کوي. نو دغه نوې ویډیو به د ګل چاهت حوالې سره تاسو به د هغې د ټولې قصې نه هم خبر وئ. دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.